سرک زندگی د روحینا او الفت د مینې کیسه. رښتینې کیسه. مینه او درنښت. ګرانو اوریدونکو، امید لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. د دې کانال څخه رښتینې کیسې په پښتو او دري ژبې خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان د خور د ژوند کیسه ده چې خپل د مینې لاسته راوړلو لپاره خپل د کورنۍ مور او پلار څخه تیر شوی. کیسه داسې لیکي: زما مستعار نوم روحینا ده. زه 6 خویندې لرم او یو ورور مې ده. زه مکتب ته تلمه. کله چې 10م صنف ته ورسېدم، زموږ د مکتب کانتین کې یو نوی دوکاندار راغی. هغه هلک ډېر ښکلی ځوان و. د موږ د مکتب د هر نجلۍ دغه هیله وه چې هغه دوکاندار ځوان ورسره خبرې وکړي. د هغه ځوان نوم الفت و. یو ورځ زما همصنفي راته ویل چې الفت ستا شماره زما څخه غواړي، ورې کړمه؟ ما ورته ویل هو ورکړه. کله چې زما شماره یې ورکړه، زه 3 ورځې منتظره ومه چې کله الفت راته زنګ وهي او یا مسج کوي. یوه شپه چې زه ویده ومه، په خوب کې تږې شوی ومه. له خوب څخه پاڅېدمه، ګورم چې زما موبایل کې د ناشناس شمارې څخه مسج راغلی. جواب مې ورکړو. راته یې ویل په دې نیمه شپه کې ویښه یې؟ ما ورته ویل ته څوک یې؟ هغه راته ویل زه الفت یم. د دې لپاره چې پوه شم ته روحینا یې، سبا ته کله چې زما دوکان ته راغلې، زما څخه یو سور قلم غواړه. ما ویل سمه ده. الفت فکر کول چې د بل نجلۍ شماره یې ورکړی. خو ویده شومه. کله چې سبا شو، سبا مکتب ته لاړمه. اول د الفت دوکان ته لاړمه او یو سور قلم مې ورنه وغوښتله. الفت ما ته یوه بسته راکړه. کله چې کور ته راغلمه، هغه بسته مې خلاصه کړه. ګورم چې پکې یو موبایل ده، سیم کارت او فیسبوک یې هم فعال ده. پس له هغې څخه زما او الفت په منځ کې د مینې اړیکې شروع سو. زموږ د مینې اړیکې څو میاشتې دوام وکړ. یو ورځ چې د مکتب څخه زه کور ته راغلمه، زموږ کور کې یوه ښځه ناسته وه. زما خور راته ویل روحینا دغه ښځه زما د همکار مور ده. دغه تا پسې جرګه راغلې ده. ډېر ښه کورنۍ ده، تا ورته ورکوو. ما خپل خور ته د الفت قصه وکړه. خور مې راته ویل که الفت تا سره رښتینې مینه لري، ورته ووایه چې جرګه راشي. ما هم الفت ته ویل. الفت خپل مور ته ویلی و چې زما لپاره جرګه لاړ شي. مور یې ورته ویلی و چې ستا څخه 2 ورونه مشران دي. تر څو هغوی نامزاد نشي، زه تا ته جرګه نه ځم. ما ته الفت ویل. ما د الفت خبره خپل خور ته وکړه. خور مې په خندا شوه. ویله زما ساده خورې، ټول هلکان همدغه دروغ پلمه جوړوي. هغه تا سره ساتیري کوي، نه غواړي تا سره واده وکړي.
په همدغه خبره کې زما دسمالې خپل د همکار مور ته ورکړه. زه نامزاده شومه. کله چې نامزاده شومه ما الفت ته وویل. الفت به راته ویل تشویش مه کوه، الله مهربان ده، منتظر پاتې کیږو. زما د نامزاد کورنۍ ویل مونږه واده کوو. د واده تیاری ونیول. ما الفت ته ویل. الفت به راته ویل چې خپل د نامزادي خبره ماته مه کوه. زما وجدان او غیرت نه مني. زه به هم غلی کېدمه تر هغه چې زما د واده کارتونه یې ولیده. الفت ماته ویل زما امانت خیانت ونه کړي. ما ورته ویل سمه ده، زه 3-4 ورځې خپل خاوند ته پلمه کولی شم، چې خپل خاوند ته ووایم چې زه مریضه یم، مګر وروسته له 3 یا 4 ورځو څخه واده نشم درکولی. الفت راته ویل تر هغه وخت له خیره کار کیږي. زما د واده شپه ورسېده. زما واده په هوټل کې و. د هوټل څخه واده خلاص شو، لاړو کور ته. 2 بجې شپې و. خاوند مې راته نږدې شو او ما ورته ویل زه پریوده یم او ډیره ستړې هم یم. ویل سمه ده، اوس ویده شه، بیا به ګورو. ویده شومه. سبا شو. خواښې مې هم زما څخه دسمالې وغوښتله. ما ورته ویل چې زه مریضه یم. ویل سمه ده. 2یم شپه هم تیره سوه. کله چې زه تشناب ته تلمه، تشناب کې مې الفت ته مسج کول او د الفت څخه مې احوال اخیسته. 2یمه ورځ الفت راته ویل سبا په یو پلمه له کور څخه ووځه، راشه کار جوړ سوی، له خیره ځو. زموږ د قوم یو رواج ده چې د واده په 3یمه ورځ د کلکینچګوریز په نوم ناوې یوازې خپل پلار کره ځي. دغه پلمه راته ډیره ښه پلمه وه. کله چې شپه سو زما خاوند ما ته نږدې سو او راغی. راته یې ویل دا 2 ورځې کېږي ته وایې چې ستړی یمه، بې خوبه یمه، اوس به دې خوب هم پوره شوی یي. ومې لیده چې زما خاوند ډېر غوسه ده. په مینې ورسره مخکې لاړمه. کله چې د مینې خبرې مې شروع کړه خاوند مې هم نرم شو. غوسه یې سړه شوه. ما ته یې څه نه ویل. لږ څه ښکلې کړمه او زه ویده شومه. ځان سره مې ویل چې الله دې زر سبا کړي چې سبا له خیره لاړه شمه. کله چې سهار شو ما خپل خواښې ته ویله خاله جانې مونږ یو رواج لرو چې نن زه باید خپل د مور کور ته لاړه شمه. خاوند مې راته ویل سمه ده زه دې رسومه. ما خپل خاوند ته ویل ناوې په دې فرهنګ کې یوازې ځي، ته راسره مه ځه. خاوند مې ټکسي وغوښته او زه ټکسي کې سپره شومه. د دې په ځای چې خپل کور ته لاړه شمه الفت ته لاړمه. الفت هم تیار موټر یې نیولی و. حرکت مو وکړه تورخم خواته. تر تورخمه زما زړه درزېده چې ګیر نشو. کله چې تورخم ته ورسېدو له دروازې څخه پېښور ته واوښتو ډېره خوشحاله سومه او خپل سیم کارت مې لرې واچول. او رښتیا ما ځان سره ټول سره اخیستی و. کله چې پاکستان ته لاړو الفت زما سره یې خرڅه کړه
او ځان ته کار برابر کړل. د کابل څخه وویمه. کله چې هماغه ورځ زه د مور د کور په پلمه وتلې ومه، مازدیګر شوی زما خاوند زما خور ته زنګ وهلی چې روحینا ته ووایه چې کور ته راشي. ډېر ځنډ دې وکړه. خور مې زما خاوند ته ویلی و چې زه په دفتر کې یم، زه به مې خپل مور ته زنګ ووهم چې روحینا ولیږي. کله چې خور مې مور ته مې زنګ وهلی، مور مې ویلی چې نن روحینا خو زموږ کور ته نه ده راغلی. د دې خبرو اورېدلو سره ټول کورنۍ ورخطا شوی او زما د لټولو لپاره وتلي سره. ټول جای څو ورځې لټولې. وروسته له څو ورځو څخه زما د مکتب همصنفیانو څخه پوښتنې کړی. زما همصنفیانو ته معلومه وه چې زه او الفت رابطه لرو. کله چې هغوی لیدلی چې الفت هم نشته، وروسته له هغه پوه شوي چې زه الفت سره تښتېدلی یم. زما د خاوند کورنۍ زما پر پلار عریضه کوي او محکمه فیصله کوي چې باید د واده مصرف او د سرو زرو پیسې چې ما ځان سره وړی وو د هغه زما پلار بیرته زما د خاوند کورنۍ ته ورکړي. زما پلار پیسې نه درلوده. لږ ځمکه یې په وطن کې درلوده، هغه ځمکه خرڅوي او زما د خاوند د کورنۍ پیسې بیرته ورکوي. زما د نکاح الفت سره 1 کال وروسته ما وغوښته چې خپل کورنۍ ته زنګ ووهم. یو ورځ مې مور ته زنګ ووهه. مور مې زما د آواز په اورېدلو سره موبایل یې کټ کړل او سیم کارت یې تبدیل کړ. وروسته له هغه ما خپل کورنۍ سره تماس نسو نیولی. کله چې زما 3 اولادونه وشو، ما وغوښته چې خپل د پلار کور ته لاړ شم تر څو بخښنه وغواړم او مور و پلار مې ما وبخي. خو کله چې لاړمه، یوازې مور مې را سره خبرې وکړل. پلار مې ما ته نه کتل. پلار مې زر وفات شو او تر مرګه زه یې ونه بخلمه او را سره خبرې ونه کړل. د پلار په جنازه کې ما ته زما ورور او ښېګانې مې راته اجازه را نه کړل چې لاړه شمه. مور مې هم زر وفات شو. مور مې سرطانه وه. کله چې مور مې وفات شو، هم زما ورور او ښېګانې ما ته اجازه را نه کړه چې لاړه شمه. اوس زما خویندې ما سره خبرې نه کوي او ښېګانې مې اجازه نه ورکوي چې حتی په موبایل کې هم زما سره خبرې وکړي. زه پوهیږم چې ما اشتباه کار کړی. د خپل د مینې لپاره خپل د کورنۍ عزت بایللی، خو د خپل د مینې لاسته راوړلو لپاره خپل پلار، مور، خویندې، ټول کورنۍ مې له لاسه ورکړ. اوس یوازې خپل اولادونو او خاوند سره ژوند کوم. دغه و زما د ژوند کیسه. هیله لرم چې تر آخره مو اورېدلی یې. ګرانو اوریدونکو، دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.